د روژې 5مه ورځ د تاریخ په پاڼو کې لیکوال شفیق احمد ریان غږ ځلاند. د عبدالرحمن الداخل پیدایښت د روژې د میاشتې په 5مه ورځ په 1113 هجري قمري کال چې د 1931 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 9 تاریخ سره سمون خوري په اندلس کې د اموي حکومت بنسټ ایښودونکی عبدالرحمن الداخل چې د قریشو د شاهین په نوم مشهور و دنیا ته سترګې وغړولې. د انطاکیې فتح او د صلیبیانو د امارات ختمېدل د روژې په 5مه ورځ په 666 هجري قمري کال چې د 1288 میلادي کال د مې میاشتې له 19 تاریخ سره سمون خوري مسلمانان د الله تعالی په مرسته د اسلام د اتل سپه سالار ظاهر بیبرس په مشرۍ وتوانېدل چې د انطاکیې ښار وروسته له 120 کلونو یو ځل بیا د صلیبیانو له پنجې څخه آزاد کړي. د انطاکیې ښار د صلیبیانو دوهم امارت و چې د الروحا تر امارت وروسته یې په 491 هجري قمري کال کې جوړ کړی و. په الت ښار کې د اسرائیلو وحشیانه عامه وژنه د روژې مبارکې میاشتې په 5مه ورځ په 1328 هجري قمري کال چې د 1948 کال د جولای د میاشتې له 11 تاریخ سره سمون لري د اسرائیلو وحشي کمانډویانو د جنرال موشیا دیان په مشرۍ د شپې له لوري په الت ښار حمله وکړه. ټول ښار یې د توپخانې او الوتکو تر برید لاندې ونیو. 426 مسلمانان یې په شهادت ورسول او په سلګونو نور یې ټپیان شول. د الت ښار له نیول کېدو څخه وروسته یې ټول اوسیدونکي اسټیډیوم ته راټول کړل. ځوانان یې ټول بندیان کړل او خلکو ته یې نیم ساعت وخت ورکړ چې په پښو دې له خوراک او څښاک اخیستلو څخه پرته له ښار څخه ووځي. د الت له ښار څخه د هجرت په مهال ډیری وګړي په لاره کې د خوراک او څښاک د نشتون له امله په شهادت ورسېدل. رمضان